بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو زړه ته راتیرو زما د سترګو تورو او عزتمنو ملګرو. امان الله ناصر ستاسو د ښکلي محفل بانډار د یوې نوي برخې سره د خپلو زړو او نویو ملګرو حاضر یم. په دې هیله یم چې تاسو به ټوله روغ جوړ او خوشحاله یاست او زموږ د بانډار په دې محفل باندې چې تیر مو لیدلي دي په هغو به مو هم خوند اخیستی او چې د نن بانډار دی په دې به هم خوند په دې باندې اخلئ. ملکجي پر کیل ناست دی. د ملکجي خوږې غاړې به د خپرونې برخې د لنګین او رونګین شایسته مجلس به زموږ د خپرونې برخې یو د دې سره سره به موږ پر یو ډېر مزهداره علاقه باندې چې نوم یې ګلستان دی د خپل نامه څخه څرګنده ده چې دا به څونه ښایسته ځای وي، د دې ځای اوسېدونکي به څونه ښایسته وي. پر دې علاقه باندې به خبرې کوو. زموږ د نن ګران میلمه دی ښاغلی حاجي محمد اخلاص اڅکزی صاحب. دی د ګلستان اوسېدونکی دی او د ګلستان پر دې سیمه به موږ د ده سره ګپه کوو. حاجي صاحب موږ تاسو ته ښه راغلی وایو. کور ودان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امان الله صاحب ستا او د ملکجي لونګین صاحب صاحب به خامخا ورسره وایه. لونګین صاحب او ستی د خیبر د ټول ټیم زه شکریه ادا کوم. خو په یوه خبره باندې خپله خوله او خپل ځان ډېر ټیټ بولم چې پر داسې خاوره ته زما څه پوښتنه کوې چې هغې دی به چانجې ژولي دي لکه د ګلستان ښاره د هغې یو ښکاره مثالونه پراته دي. د هغې غازي عبدالله خان پیدا کړی دی چې نن سبا یې د عزله پر نامه ده. هغې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی پیدا کړی دی. هغې خاورې قاضي عبدالسلام پیدا کړی دی. نو زه غریب ځان ډېر و دې ته وړ بولم چې دا به زه څنګه د تی سره د دې سره ورسوم. دا خبره ګلستان یو هغه ځای و چې د لر او بر افغان څه افغانان چې وو چې چا به مزدوري کړې وه، څوک په بډای و څوک به غریب و، دوې جوړې کالي به یې درلود. هغو به دا خپله خرچه برابروله. دی به 3 ورځې 4 ورځې خامخا په ګلستان کې وو. داسې خلک هم زما په ژوند کې ما ولیدو چې د ډیلي سپیشل پښتون سړی د ډیلي راتلی په ګلستان کې دا 3 ورځې میلې تېرولې، بیا به بړ تلتلی. نو هغه وخت کې وسایل هم کم وو، پیسې هم نه وې. نو ته خپله اندازه ولګوه دا سړي که زړه نه غوښتی دلته خو نه راتلی. بله بله بله. امان الله صاحب دا درختې ټولې درختې د مالکان یې معلومې. یوه او دوې داسې درختې شته چې هغه هر څوک د ځان بولي، که د ده یي که د ده نه یي، که د ده په مځکه کې ولاړه یي که نه یي، که د بل چا په مځکه کې. هغه یو توت یو انځر دی. ګلستان دغه خاورې عبدالله خان پکښې چې دا هغه وخت کې یوه ضلع و پشن ګلستان دا ګرده علاقه په دې کې 4 غټ قومونه پراته وو. سید و، کاکړ و، اڅکزی و، ترین و. دا د ګلستان میلې له چې د کابل رانیولې بیا د کمه د افغانان باید لر و بر دې ټولو دا ځای د ځان لکه مثال یې داسې و لکه توت هېڅوک دا نه وایي چې زما نه دی. بله بله بله. په دغه سیمه کې د شپې پر 2 بجې به خلک د خیمو فارغېدو د سازه ځوانان خلک د برشور د خولې رانیولې بیا دغه پیتاوی پر مزرۍ سید کاکړ ترین اڅکزی په ګډ بړ ته د جلبګیر پر دې سیمه راګرځه. په دا هر کور کې دا تعصب نه و چې دا کور زما نه دی. چې ډېر به یو سړی غریب نو به خلکو دا ورته ویل چې وروره موږ ډوډۍ له نه درځو، موږ له 2 بشتري هواري که موږ درځو. په 1980 کې یا یو کم 80 کې ګلستان یو داسې شکل واخیستی چې د کابل څه سازنده چې و د افغانستان دا به ټول راتله. افغاني سازنده که د لر و که د بر و دا به ټول په ګلستان کې راټولېدو. دا میله 3 ورځې وه. دا د 300 ور وخورېده و 4 ورځو ته. په دغه وخت کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د جیل را ایله سو. نو هغه دلته یو پروګرام کښېښوی. د اختر په 4مه ورځ به یې سهار پر 10 بجې څه در 12 د یوې پورې جلسه کوله. نو د پښتنو ازلي دښمنانو چې چورت ووایي چې دا خو موږ ډېر ځله پرې کړي خلک وو، دا څنګه پرې وټه غر باندې سره را ټول سو. په دې کې خو دا ځای ګسه ورک سو چې ما په قبیلو ځله بېشلي وو چې یا درانی دی یا غلجی دی یا څک دی یا کاکړ دی یا ترین دی یا پلانی دی. او دا داسې د هم مثال د دې موجود دی. د 1930 کاله مخکې پر دا خاوره څوک دا مثال نشي ورکولی چې یا په کاکړ قبیله کې یا په ترین قبیله کې
یا په سید قبیله کې یا په اڅکزي قبیله کې د یو د بل دوه مړي هم سره وو. یو د سوکه جنګ به وو 15 سپین ږیري زموږ د زاړه روایت مطابق چې موږ جرګه ورته وایو. پښتانه به پر هغه سره کښېنستل، په میاشتې کې دننه به د هغې حل راویستی، بیا به خوابدي مابدي و، دا شی نه و پکښې. دا ښکاره مثال دی، دا زما ذاتي خبره نه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بیرته ګلستان سي. موږ خو په خپله یو څو کاله کېږي نوم پرېښی د غمستان. که ته چیرې یو قریب له ځې، د چا خورې په اخوا، د چا نورې رشتې خورهیی و، ماما و، فلانی، نو اول دا کور والا ورته وایي چې یاره زویه دا ښه موټر دی. دی هغه وخت وسایل نه و، وسایل هم شته، وایي دا موټر مه بیایه، د کرایې په دې کې ولاړ شه، په لار کې خلک ولاړ دي در سایه. امان الله صاحب دا زموږ د پښتنو ازلي دښمنان هغو دا ځای ته اوس راورسوله چې د کوټ په جنا روډ کې موټر ورک سي. که ګلستان له ورلې موټر دی، خپل موټر دی، سړی ناست وي، وایي ما په 2.5 لکه رانیوي. که د میزوی اډې له ورسې، که عبدالله خان له ورسې، یو مور داسې بچی نه دی زېږولی چې هغه ورته ووایي چې وروره تا چې د هره چا رانیولی دی زما غلطه یې. پخوا په پښتو کې دا وه چې اپل در ځان تېر که یا زما غلطه یې ورور. داسې بچی در اوسه مور نه دی زېږولی. د دې چې دا ټولې سره رایو ځای کې اخري و دا ځای ته درې، که نن سټیټ دا وغواړي چې پر موږ حکمراني کوي، که هغه دا وغواړي د موږ ټیکسونه غواړي، موږ په هېڅ شي کې نه معافوي. اوس ته د کوټې یو مثال ته وګوره، موږ دا یو لکه په عراق کې چې ګورو، ګلستان خو ته مشهوره، ګلستان خو به خامخا خرابېدی. چې افغانستان خراب سو، د ګلستان د هغه یوه کړۍ د هغه به خامخا ورسره تله، بانه چې د هره ځای راوړې. په کوټه کې موټر ورکستې چې ورلې ته دا نشي ورته ویلی چې وروره زما موټر دا دی، دغه زما موټر دی، دا یې کاغذ دی، دا یې چیسس دی، دا یې فلانی دی، دا یې فلانی دی. دی وایي ما رانیولی دی. ته چې ورسره پیچې نور هم بې عزته کېږي، هم به ویل کېږي. که نن پاکستان وغواړي چې په عبدالله خان ضلع کې یوه پیشه د یوې هفتې دپاره هم ولکه ورکړي، که دی دا وغواړي. زما د یو قبلې سره تعلق دی، زما قبلې غلا کړې ده، دی دې راولاړ شي زما رنګه 10 کسان دې په جیل کې واچوي چې را پیدا یې نه کړي او ولکه ولاړ شي. زه ځان نه پسې ستړی کوم، زه خپل سپایان نه ستړي کوم. که د سید په خاوره کې و سید 10 کسان دې ونیسي، که د ترین په دې کې و ترین دې ونیسي، که د کاکړ په دې کې و کاکړ دې، که د اڅکزي په دې کې و اڅکزی دې ونیسي. نو دا یو مرض دی ولګېدی. ملک جی خان صاحب سره به خبرې کېږي. خان صاحب خدای خبرې کوي لکه ستا پر چم، لکه د رشتیاګو باچي، د رشتیاګو باچي. نو مجلس ډېر اوږد سو. زه به دا رقم وکړم، یو بریک به واخلم. بریک حتمي دی. د بریک بعده به تا ته راسم، بېرته به خان صاحب ته واخلم. مجلس چې پر کوم ځای پرې سوی دی دغه ځای څه به بېرته واخلم. خبرې ډېرې ګټورې او خوندورې. ډېر اعلی، ډېر اعلی. ملګرو یو بریک اخلو او بېرته ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو. ملګرو د کول په مطابق د بریک څخه سیده ځم ملکجي ته. ملکجي چې دی نن سبا بیخي خورا ځان خلاص کړی دی. حاجي صاحب ښې خبرې کوي د غوږ یعنې خو زه سره د شعبون ورته درانه سوله داسې ښه مجلس یې وکړي. بلې بلې، او دونه په تفصیل او دونه په ترتیب، په ترتیب سره که یا نو په دغه زم چپ خوله ورته. دا کاکړۍ غاړې چې دي که نه، دا ته چې یې وایې دا هم هغه د ګلستان د میلې یو حصه ده، یو حصه ده، یو یاداشت دی، یو یاداشت دی. نو باید چې پر لښته یې والله یارانو دې جلا کړم، زه ملنګ لیونو څا کړم. هی 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 وای وای ما چې ولیدې بلبلې په خوله راغللې څو غزلې، ول ستا بېلتون به وړم تر څو آخر مرګی لرم ښایستو. وایي وای ما لیدلی ستا کمال دی، ستا پر لنډه زنه خال دی. ورکوم به د زړګي وینه زما په ګران د رښتیا مینه. وای سپینه خوله سارایي غاړه د اوبو ګودر ته ولاړه. وای تور ټیکری سپینه غاړه مازدیګر سوه بوره ولاړه. وای ګله ستا بې ملاقاته دا وطن سو له ما پاته. زما وروره ول ټلیفون نه راته کوې پر څه ناراضه له ما یې. الله وای ګله پورته څه سهار دی د مرغانو چوڼهار دی. الله ول یوه شپه د تر لري مدام دې کټ مسه خالي. وایي
وایي ما چې چټه ولیده د ګل په شان وغوړېده. یو به زما د سرې لمبه وي بل به دوبي په روژه وي. وایي یو د ګران په غمو بار یم بل د هر چا مینت بار یم. یار مې ستا رویبار مې نسته بې رویباره چلاو نسته. چلاو نسته. نو ملکجي بیرته راځو حاجي صاحب ته. او حاجي صاحب چې ډېره خوندوره او د مقصده ډکه ګپه یې کوله، زموږ ګپې و خندا خو رواني، نو کله کله سړی د کار خبرې پکې اوري که نه. نو جي بیرته خانجي تاسو ته راځو او ستاسو هغه و چې خلک د دې ځای څخه سامان وړي او هلته په ګلستان کې خلک پسې ورځي او پر خرڅوي. نو ناصر د کوټې ګپ هم تاسو وکړل. ناصر صاحب خبره داسې ده چې دغه حالات زما د معلوماتو مطابق او بلکې اوس پښتانه ګرځېدلي خلک دی، پخوا وخت یې نه دی. یو سړی ولکوټې له راغلی و زموږ د سارا څخه د خواجه عمرانه څخه دلته چې رالی شپه یې وکړه هغه وخت کې دا رنګه وه ده چې د کوټې سړی به رالی هغه به دی ولکه د لندنه چې راغلی نو ګرد به پر راټول پوښتنه به یې ځین کول ول ښه ته یو نوی وکړه بازار له ولاړې سال دول ولکه ونه خو نه سوم خلاص خپل کار مې په تلوار خلک ګډ چابک تو زما خیاله کې ضرور کار یې درلود. د دغه خان شهید د جلسو سره سم یو بل نوی شکل د ګلستان دغه میلې واخیستی، سندیان را شروع سو. سندیان را شروع سو، پهلوانان توپیر یې دا و زموږ د دې افغانانو پهلوانانو د دوی به کوم سان کښلي وو نو به یې غېږې ایستلې، د کوم څه سره یې غېږ نه ایستله، غټ غټ چاق چاق تور تور سړي وو. نو دلته د پښتنو ازلي دښمن چې چورت ووایي او امان الله صاحب که ګلستان په دا خیال کې پاته سوی وای لکه چې روان وو. زما په خیال خو د اختر هره میله کم از کم په دې اوس انسانانو کې به در 10 لکه بالا وه. نو هغه دښمنانو چې چورت ووایي چې ښه دا خو ګسه سند و افغانان په له پیوند سو د دې به اوس ته څه علاج کې. نو ښکاره خو یو شی مخته را اچولی دی پس پرده دښمن بل څوک دی دلته در غاړو موږ ځله نیولي دي ته واته یې زه وایم زه یم په دې باندې پښتانه وایي وایي هوښیار ته یې نیمه کوه چې د ګلستان د خرابولو سوچ چا وکړي ولې دا ځای ته راورسوي. نو دا ګلستان میلې وې د زموږ محترم سراج هغه او دا خلک به دلته کې ناست چارګل ملیزی و زه ډېر کوچنی وم میلې له راغلی وم. نو چارګل ملیزی صاحب چا پوښتنه وکړل شرمینه ته به د څو عمر یې د ول ما چې غېږ ایستله کوژک دی کوچنی و نور حساب ولاکه را معلوم ده اوس کوژک څونه غټ سوی. ملګرو کوژک یو غر دی. کوژک غر نه دی، کوژک د دې غره نوم کوه خواجه عمران دی، د 80 کیلومتره کوه خواجه عمران داسې پروت دی. کوژک د هغه جرنل نوم دی چې د کندهار دپاره افغان خاوره نیوله. دا کوژک دا ټنډیلې سوری کې دا روډ یې جوړ کړي دا جرنل کوژک نومېدی، فرنګی و. دا د هغه فرنګي نوم تر اوسه پورې هغه کوژک دی، موږ هغه کوژک بولو. کوژک دا غر نه دی. موږ چې بیا وایي دا کوژک په دې ورته وایي چې لږ کوږ ووږ دی. آیا د پښتو معنا خو یې دغه ډول راوځي چې موړونه لري موږ وایي په کار ونه چې کوژک وایي. نو دا خو بل نور غرونه هم دغه رقم دي ولې هغه کوژک نه بولي. اوس ملکان دی دغه رنګه دی، کوهاټ دی دغه ډول موړونه لري. دا یې زموږ نږدې لږ پاس دا موړونه لري. کوژک دغه فرنګي نوم دی. پر 19 کال د اویس احمد غني یو چمن راتلی د یو کوشش رو کړی و چې په د ټنل کې لارې لکو د کوژک په ټنډیل کې د موټران. نو هغه د چمن دغه وخت ډي سی یو چې و هغه د علاقې خلک راغوښتي وو په هغو کې زم په یاد ورغلی وم. نو موږ چې دلته رالو د جرنل کوژک زوی رالی د 70 کالو سړی و. دوی دا یې جوړه کړې وه چې دا یو لاین دا پټلۍ به ټولو کو په دا یو کې به موټران یې لکو. نو هغه انجینران چې پاکستاني ورسره وو هغو دا خبره ورته وکړه. زما په موجودګي کې هغه فرنګي دا خبره ورته وکړه یا دا ریل باندې د ټولېدو ضرورت یې څه دی. دا ګرده کنکریټ کې 3 ځای یو سایډ ته 3 ځای بل ځای داسې دغه جوړ کړي د پارکینګ رنګ ورته وایي یا مطلب چې موټر خراب شي دلته درېدی شي. چې کوم وخت ټرین راتلی دا ټرین په وخت کې دا ټنل سه موټران باندې دی کې موټران تلای او راتلای شي. نو دلته دا معلومه سوه چې دا دغه سړي پلار و جرنل کوژک هغه د
غر جوړ کړي زموږ ریلوې والاو خو نیلامي نه کوله چې دا یو لین به واخلو بیا به نیلام کو پر چا باندې به ختم کو که نه کېدای شي زموږ بل لکه نه وه د ژوب زموږ یو لین و که نه والله زموږ د ژوب لین و دا یې راڅخه واخیستی که نه او زموږ خپل خلک ډېر مشران خلک ورسره ملګري سو او دغه لین یې راڅخه یوړی په دې بهانه باندې چې وایي بېرته بیا غټ لین در لګوو اوس خبره د شروع صدا وه چې غټ لاین به لګوو او دا په کار هم دا ده که اوس نه وشي زما ستا په مخ کې نه وشي ناصر صاحب زما په خیال باندې که ټانګ و کوټه سره ومشلي د ریلوې د لارې بله خاص کار موږ افغانانو لر او بر افغانانو ته به دا ډېره ارزانه ډېره لنډه لارې که موږ سهار د دې ځای روان سو موږ به مازدیګر له په شمالي پښتونخوا کې پېښور کې او موږ به په اسلام آباد کې خانجي ستاسو سره به خبره کېږي په ګلستان باندې او په ګلستان کې په خاص ډول باندې دا میلو په حواله باندې چې هغوی موږ بیرته څنګه را ژوندی کولی سو خو دلته ملکجي د هغې میلې د یاد تازه کولو دپاره یو سندره په تا اورم خو دې اورم خانجي که ستاسو خوښ وي
ملګرو د بانډاري سندرې څخه وروسته یو بانډارو ټپو ته راځو ول همیشه مې زړه په شین دی سروبر تر شیدو سپین دی الله دا بیا کوم ځای دی دوی هغه کور دی هغه کلی زړه زما د سینې تللی الله دا زړه خو نه زړه مې ستا د څنګه شوري تش کوګل دی په ما په ما پورې وایي 15 شپې مسافري ده له ما پاته ستا یاري ده هغه ځای دی هغه مینه بوره نسته چې وایي کښېنه وایي څه کوم دنیا پردی ده راپسې تنګه ډورۍ د لمان وایي الله دې مو الله دې مو په خیر الله دې راباندې اسانه و دی نه یې د دې یوې ډورۍ څه وروځو په بله ډورۍ نه نوځو بلې دا د دې ځای زندګي خو نوم رنګین خانه که ستا څنګه رنګین خان خو نو روشونه دي شلومبې دي پیسې دي وروره لارۍ دي ځي راځي پاسېږي را پاسېږي دی نو په ډورۍ څه خبره او یا نو دی په دې خو ځان خبر کړي چې دا ژوند ون وې لاره ده ون وې لاره ده چې یو وارې ولاړې بیا بېرته روانې شاته بېرته وروره کاکا د هر چا سر خلاص او نو دوی د عجبه د کښیانو خبرې کوي خانجي عجبه خبرې مه کوئ ناشودې او چیرې د روشو د ډوډۍ خبرې سي نو روشونو ډوډۍ چې نه ژوندي به څنګه روشونو زموږ دپاره دي دا چې دي خوراک زموږ دپاره دي کاکا نو خو هغه بیا ماته هغه راپه یاد شي ولګرجن نه دی د یارۍ لګن ور ډک کړي د ډوډۍ نو څه پورته وایه دا چې دی که نه ملکجي وایي ډوډۍ که د بل د نس خو دې خپل دی هر شی په حج کې ښه خوند بیا وایي هغه یو هوښیار ویله یو هوښیار سړي ویله وایي دونه ډوډۍ وخوره بلې چې ژوندی په واوسېږې دا ټوله ژوند د ډوډۍ په نامه مه کوه چې یا دی وایي زه ژوندی د دې دپاره یم چې ډوډۍ وروره مرګ هم په ماړه نشه دی او چمرې د الواهي پر دوکان مړ کاکا دوی خو لکه ازما یار ملک داد محمد خپل یې نسي ازمولی پر موږ یې نیت بد دی وروره دا مه کوئ ټول کې نه لري خانجي کې شکر دې لري نو که تاسې دغه رقم ډوډۍ خوړله یو ورځ به ستا څخه هم ملک دادو جوړ شي ډوډۍ خو به خورو خامخا خو دا ستا په خبرو خو یې ګس سره نه پرېږدو کاکا ولې دې پرېږدو نو په دغه ډنګر دی که بیا وایي زه چې دی وایي خدای چې دی ډنګر دی میکیال ته بیا ډاکټر ته ورسي هغه بیا هغه پریزونه ورکړي د شلو یا یو ډاکټر ټول د وازګې د ګرده د بدنه باسم او دې باسي نن سبا خو ډېره ښه کیسه د وروره وایه خوره بیا ولاړ شه پیسې خرڅ ټلیفون کړی ولو کوم ملک ته دې خبره کړې د جرمني پخوا جرمني ولکستن دغه ستا واز برابر هغه اسانه کار دی بس الله دې ستاسې د دواړو وازګه در برابره کړي دا وخت موږ راځو خان صاحب ته او د خان صاحب څخه دا پوښتنه کوو خان صاحب د ګلستان میله چې ده که نه موږ په دې تېرو ورځو کې زموږ د خیبر ټیم چې دی هغوی یو کوشش شروع کړي داسې چې موږ ولاړو خانوزۍ ته ملکجي موږ ولاړو رمزۍ ته موږ ولاړو ملکیارو ته موږ ولاړو پښین ته او موږ داسې چې هر چا موږ ته دعوت راکړی دی موږ د هغوی علاقې ته ورغلي یو اوله ته موږ یو ښه مست پروګرام کړی دی په هغه کې اتڼونه مو په هغه کې سندرې مې د دې پروګرام مقصد دا و ملکجي زه چې په هر ځای ورغلم خلکو ته به مې دا زارۍ وکړې چې یاره دا میله چې دی د لې مه ختموئ دا باید چې په کال کې یو وار وي که نه زموږ ځینې ملګري دي چې زموږ مشران هم دي مذهبي حواله باندې زه خبر کوم هغه د دې میلو ډېر خلاف دي نو زه هغوی ته وایم همدا ضروري نه دی چې میله دا رقم وي چې په هغه کې دي بدلي په هغه کې ډلونه وي په هغه کې دي هغه که ته وایې چې دا غلطه خبره ده بیا ته داسې وکړه یو د کرات میله کښېږده د ګردو علاقو څخه خلک راوغواړه ښه کراتونه دي ووایي ښه مشران راوغواړه ښې ښایستې ښایستې خبرې دي وکړي د دې علاقې د ښېګڼې دپاره د اوبو په حواله د باغو په حواله د مذهب په حواله د لمونځو په حواله د ښه اخلاق په حواله د صفایي په حواله که نه بلې نو چې ته هغه ته مو هم نه پرېږدې ته هم دغه نه کوې که نه دا زموږ علاقه به اخر روانه کمي خواته خلک هغه څه شي دي په انګریزي کې چې ډپریشن ورته وایي که نه خلک لیونیان دي ذهني ناجوړه سو که نه د خوشحالۍ یو خبره نسته یو ګیدرینګ د ناستې ولاړ یو مجلس نسته که نه بلې یعنی هرې خوشحالي یعنی وایي په زوره به خاندې هم نه ټیک سو نو دغه د زړه زنګونه دغه د ګرانۍ غمونه دا د بېروزګارۍ فریادونه ها دا به څنګه ختمیږي ملکجي دا غواړي میله او د میلې په حواله موږ د خانجي څخه پوښتنه کوو چې دا میله بیرته څنګه ژوندی کیدی شي د میلې پر دې یوه خبره را په یاد کړه د ګلستان د سیند زموږ یو یار و سید و بازک نومېدی یوسف پهلوان و سراج هغه و دا خلک د پلار د ډېره وخته بعد انډیا سره رالی
نو کوزده یې کوله موږ ګپې پر کولې د کوزده یې ور وکړه واده یې موږ په دې کې به موږ ته خامخا ساعت را جوړوې بله د ولې یاره زما کور خو د سیدانو سره ډېر نږدې دی په لاجبر کې دی دا د دې شیانو سره ډېر بد وړي موږ لکه یې وړي که یې نه وړي دا پریز به نن ماته نو هغه وخت کې دا بجلي مجلي نه وه هغه د ګاسلیټو په دغه ګیسونه وو په هوا چې ډکېدل نو غریب ډېر ګیسونه راوړي وو یاران یې راغوښتي وو چې دا ډول و دا اتڼ چې ښه سور واخیستی د دې خوا یو 40-50 طالبانو کمر لرګي وو ول موږ هغه جان راواستولو چې دا شی دلته بند دی دا به نه کوي بس موږ یې ډېر د ځوانانو سره کوچرک ما ورته ویل تی درځي زما یار دی هغه جان پوښتنه به جوړ دی ولې اورکې که هغه سیم خوښ ما ویل تی راځي نو دا یو روان شو چې ورغلو حاجي علي هغه ژوندی یم دی اوس هم خدای دې حیات لري دی ناست دی موږ ورغلو نور خلک هم باره مې ورته ویل چې هغه جانه موږ خو د یو شرې پوښتنې لرله ول د څه شي پوښتنه کوئ دا وخت وګوره شر وګوره باره مې ورته ویل چې دغه خبرې له راغلي دغه پوسټ دا د کوم پوسټ چې ډول جوړ شوی دی دا پوسټ ملا د اختر په لمانځه کې نصیحت کوي چې د کلمو سره یې ورکړي او ملا ته چې څونه ثواب لري بیا څونه درجې دي او دا یې پوسټ چې وچ کې لرګی دې ور واچوي دونه شیطانان ورته ولاړ دي په دغه ځای به یې موږ پوکوي یا به نن شپې دپاره دا زموږ میله را ازادوي موږ ځوانان خلک یې ته به موږ سیدره نه جوړوي چې چپه خوله ناست دا ما ته دی وکتل ویې خندل پر ګران هم یم ویل یې دا ګډ طاقت ایستل دي چې را دې وستل ورسې نن شپه یې ووایي دا ډول بله ورځ به یې نه وایي دا نو مال په دغه ځای کې چې نوي دي شیطان بد جوړي چې وچ شیطانان ګر سره بل کار نه لري بیا دغه ځای یې زله رابیل که یا یې شرعي که یا یې کتابي که ادرا به د ځانه نه جوړوو ناصر صاحب افغانان هغه نسل دی که دغه انقلاب چې پر افغانستان راغلی دی دا 10 کاله کېږي دا که پر بل د دنیا پر ارنګه طاقتور کام کې نیم ښارونه به بربنډ نه رو ښځې ګرځي لیونیان به یې به بر سرونه د افغانانو په دې در اوس هم ولک څوک په سوی دی چې څونه مري دی وایي مري دي اوس نو جان هم په ستړی سوی دی خدای دې ټولو افغانانو له خوشحالۍ راولي د ګلستان د میلې بړ ته راتګ چې تا سوال وکړي ناصر صاحب که زه دا درته ووایم زه هم بېځا به نه یي که چیرې دښمن مات سو او انشاءالله معلومیږي داسې چې اوس د پاڼ وژې ته نږدې سوی دی دا په 24 ګنټې کې دننه جوړېدی شي د جوړېدو به زه یو مثال درکړم دا تاسو 4 کسان چې ناست یاست هغه سازنده چې د کابل به د هغه له راتله ګلستان له راتله یا به د کوټ راتله د افغانانو په هغو کې ډېر کم خدای اخیستي د ټوټل آیات چې دا خو چې زموږ دغه ازلي دښمن یوه پلا په دغه کار پوه چې زه به د دې صدی به څنګه پر شا شي خانجي د دغه اوبو په باره کې دا تا چې ویل 3 انچه اوبه راغورځي په دا باندې به خبره کوو خو ملګرو دلته اخلو یو بریک او د بریک څخه بعد ملکجي او د ملکجي څخه بعد خانجي بریک ملکجي د بریک بعد دا رغلمسي د تا ته ښه دا دې راوله وایي ویښه وم زیاته درتلم ګرانه په ټیم نه پوهېدم الله نو خو ګړۍ زما په خیال نه خیال کې نه وي ته په دا طریقه د ګړۍ شل دا د شلانو ګړۍ دي شلې ختم شوی یا کاکا دا ټپه 300 کاله مخکې جوړه شوې ده ما په کتاب کې کتلې ده نو په هغه ټیم کې ګړۍ ونه وای غوښ پر ونیسئ ترلو
غوږ پر ونیسئ ترلو لالک مې سر دی د تربرو ولترلې زما او ستا لنډۍ لکه ډولک سارنګۍ الله وای زه دې جار څم تر ځواني چې هر سړی دې یادوي دا یې پر خانجي ویلې ده زما د خانجي پر ځوانۍ ویلې او دا بله یې پر تا باندې ویلې ده وای لنډ کمیس تنګې پایڅې ټیډي لباس مه کوه سرې دا بیا پر ده ویلې دا نو خامخا نو دی خو مک لري دا ټپې جوړې شوي دي پر ما او پر خانجي دي ولوکل څخه څه سپین لمس مې قضا کړي د ماپښین دا بله یې بیا پر ده ویلې وای تا چې لاس پورته کوئ په سپیشل ګیر کې وګاډئ نو په دا خو وله توره شپه د لار مې ورکه چوربڅۍ راوړه نازکه سپیشل ګیر کې وای تاسې یې ګورئ پر سړک نن اعتبار دی د نازک ول تاسې یې ګورئ پر تمبر نن اعتبار دی د بابر وکلات غږ راوکه نوم د بل واخله نازک نو ملکجي بیرته زو خانجي ده او د خانجي څخه دا زموږ چې دا کم کړکېچن حالات دي دغه کم ستونزې چې دا ستړي چې موږ ته راپېښې دي زموږ په وطن کې الله تعالی دې زه ګرد عمر وایم و همدغه ستونزې چې دي دا سختۍ چې دي دا ګرد عمر پر غیرتمنو قومو باندې راځي یعنې الله تعالی هم بار پر هغه باندې ږدي چې پورته یې کړي که نه نو زموږ سیمه په اصل کې خانجي دا رقم ده چې دې سیمې ته علامه اقبال صاحب د اسیا بریاعظم زړه ویلی دی او انګریز دې سیمې ته د پښتنو سیمې ته سړک ویلی دی دا پولې ورته ویلی دی نو پر پله باندې او پر زړه باندې همیشه جنګ یي که نه او موږ به دغه دعاوې کوو چې الله تعالی دې موږ ته پوهنه راکړي په تور او په توپک باندې موږ ډېر ونازېدلو چې موږ داسې وکړه موږ هغسې وکړه نو کم وخت چې پوهنه راسي کم وخت چې ټکنالوژي راسي نو بیا انشاءالله موږ د دې غمو څخه بیرته راوتلی سو ستاسو خواته درځم یو آخري پیغام چې تی ورکول غواړې زموږ پښتانه قام ته د هغوی د دې ستونزو د دې ستړو د خلاصون یوه لاره که ستاسو په نظر کې هغه ور وښود امان الله صاحب تا دلته یو لنډۍ وویله ورېندار ولیاور دې پکې وستایي پښتانه یو متل کوي وایي مینه چې ده هغه په میړه نه ده خوندي په لیوره خوندي ده او دا تاریخ ثابته کړې خبره ده در میرویس نیکه مخکې افغانستان یوه بادشاهي نه و میرویس نیکه د ټولو پښتنو بابا دی خدای دې داسې لیورونه ورېندارګانو ته ورکړي لکه میرویس نیکه لکه احمدشاه بابا لکه داسې نور تاریخي خلک امان الله خان ایوب خان څوک دا اوس روان افغانانو باندې چې کوم بوران دی ته نورې ته چې هر څو انسان بیخي ځان د انسانیت نه کې لري یو خدای په غربت کې ډوبي چې دی 2 وخته ډوډۍ په لاریان هېڅ هغه کور کې به ته ګل و چمن نه ووینې چې د ده د نس مسله نه یې حل په هغه کور کې به چمن و ګل پیدا کېږي چې د ده د ډوډۍ مسله تا ورال کړه امان الله صاحب ډېره د افسوس خبره ده افغانان ډېر غیرتمند قوم دی ډېر تاریخي قوم دی هېچ چا هم نه ده پر خوړلې انشاءالله مړه به سي پړه ولکه سي دا د ارمان د هېچ چا ولک پر وخېږي ته نورې ګردې مه ښوروه دغه یوه خبره ته وګوره دا نږدې کوټه چې موږ ورته کې ګرځو پاکستان چې پر روډ تېرېږې چې چیرې ټپ د روډو کناره ته راتلی پر هغه باندې به 2-3 کوچنیان د 7 کالو څه نیولې د 6 څه نیولې در 10 در 12 پورې لڅ پښې خیرن مخان تیلې په لاس کې پلاشکان به جوړوي پاکستان ورته درېدلی یم بل نسل مې قسم ده که پکې لیدلی دی بیا افغاني دا به پښتون نو که انسان ضمیر لري ځان ته افغان وایي دی د خپل بچی د 15 منټو دپاره ور په یاد کړي چې دا خو هم داسې د یو چا زوی دی په روژه کې داسې تنور په کوټه کې نسته په چمن کې په کندهار کې په کابل کې په پېښور کې چې زه چیرې ګرځېدلی یم په شمالي و جنوبي پښتونخوا کې په لر او بر افغان کې داسې تنور ما ولاکه لیدلی دی چې هغه ته 15 پښتنې ښځې د خیرات دپاره نه ولاړ او ملګرو دغه هغه سوال دی چې موږ یو دا رقم جنګ چې یو وارې مو 10 کاله وکړئ د دې جنګ نتیجه باید چې موږ ته معلومه سوې وای
چې 45 لکه پښتانه ولاړو او 15,000 روسیان مړه سو. ګټه بل چا پورته کړه، تاوان یې موږ ته راورسېدی. زموږ ښځې د کوره څه بې کوره سوې، زموږ کوچنیان د کشرو پر ټپو باندې ودرېدل. او دغه رقم یو جنګ اوس بیا روان دی چې توپک زموږ پر روژه باندې پروت دی، ګولۍ بل څوک چلی، ټارګېټ یو څوک دی، نوم زموږ بدنامه کېږي. موږ همیشه یوه خبره کړې ده چې موږ ترهګر نه یو ملکجي، موږ ترهګر نه یو، موږ د ترهګرو شکار جوړ سوي یو. دا وخت زموږ خاوره خرابېږي، زموږ بچیان یتیمان کېږي، موږ په بمانو باندې اولوځو، زموږ کور خرابېږي. او که دغه رقم کیسه روانه وه نو هر وخت چې پر یو قوم باندې دغه رقم حالات راغلي دي او هغه د هوښیارۍ څه کار نه دی اخیستی، هغه قومونه ورک سوي، هغه ختم سوي. الله دې موږ نه ورکوي، الله دې موږ نه سپکوي، الله دې موږ ته سوچ راکړي، فکر راکړي، هغه فکر چې موږ د نړۍ د نورو ترقي یافته پرمختللي قامونو سره. بلې امان الله صاحب یو وخت کې یو باچا و، د پښتنو زړې خبرې وایي د کاڼي کرښه ده، پښتانه وایي. وایي دا باچا ډر وکړي چې د ټول ملک سپین ږیري به راټولوي، زما په کار دي چې راوستل هغه یې ټول مړه. نو یو سپین ږیری و چې دا ځوانانو راکشاوي، دوی ورته ویل ما مه وژنې، زه یو وخت په کار درځم. دا خبره زه بې خطرې نه بولم. دوی چې رالو د پوښتنه یې وکړه چې سپین ږیري څه کوم؟ هغه یې ګرده مړه کړه، یا یې دریاب کې وغورځول، یا یې څه په وکړه. او سبا یې موږ بیا غوښتي دول ما فلاني غره له ویسي په فلاني غار کې م پټ کړي، خو ما به د هغو نه ښکاره کوي چې د سبا علم د باچا نه دی راوړی، چې باچا ته سبا بیا چې له ورغوښتي. نو دوی چې ولاړو رالو ډېر خفه و، سیده سپین ږیري له ولاړو. هغه ورته وویل چې ته ولې دونه خفه یاست؟ خیر دی څه کیسه ده؟ ول باچا موږ ته وویله چې ته به موږ له سبا د خوړې وشکۍ راوړي، د خوړې څه به وشکۍ جوړوي. وشکۍ خو پېژنې؟ و وشکۍ چې ته هم پېژنې؟ رسۍ چې موږ وایي کور مې تر تا جار څه بل وشکې ورته هوار کړي. هغه وشکې ورته هوار. نو دوی ډېر پریشان وو. سپین ږیري ورته وویل چې نه به پریشانه کېږي. او غول ولکه یا خوب راځي او موږ ګرد وژنې، زموږ د مخه دونه ظالم باچا دی، ګرده خلک یې مړه کړه. موږ پرېږدي نه ته اوس موږ به په دې باندې مطمئن کوې، موږ به پوکوې، نو به موږ له خوب راځي یا به موږ آرام کوو، که نه دا سبا موږ وژني. دول باچا له چې سهار وارله ستاوله به دا خبره ورته وکړي چې صاحب موږ په دې نه راوړئ. موږ ول که دا موږ شروع کړو جوړ یې کړو. اوس د ده به لنډ خوښ موږ به اوږد جوړ کړی، دی به فنډ غواړي موږ به نری راخستی. خالد تاله دا خبرې لرالو چې سر یې ته راکښېږده د دا وشکي، دغه سر یې ته راکښېږده و، نور به موږ چې تا ویل هغه رقم به در جوړ. نو زما په خیال باندې زما اخري دغه پیغام دی افغانانو ته چې څوک موږ ویني، څوک موږ اوري، هر ځای چې افغانان دي، خدای دې عمل سي، خدای دې د غیرت او د عزت په دنیا کې د ټولو سرمایو سرمایه چې دا هغه د عزت ژوند دی. خدای دې د عزت ژوند ورکړي. په مرګ پښتانه مخته خلک دي. اوس انشاءالله د هغه وشکي سر کرزي صاحب ورېښی دی، هغه د خوړې وشکه یې جان ته ور جوړ کړی دی. او د افغانانو چې امان الله صاحب تا خبره وکړه چې 15,000 روسیان مړه سو، 2 لکه موږ مړه سو، په دې دا صفا حقیقت دی. خو یوه خبره ده چې زموږ ټول جهان زموږ د افغانانو قرضداره دي، ټول جهان زموږ قرضداره دي. انشاءالله زموږ قرض به ادا کوي، که په خوشحالي وو که په خوابدي وو. داسې ښکاري چې بس ته خدای به نور زموږ د افغانانو نورې وینې نه تویي، نورې به زموږ کونډې ورنډې کمیږي. ډېره مننه محمد اخلاص صاحب. زموږ د پروګرام وخت چې دی هغه پای ته رسېږي. ستاسو ډېر کور ودان د ټول خیبر ټي وي د دې چینل او څوک چې موږ ویني د هغو د ګرده جي ملګرو، ستاسو له درانه حضور څخه غواړو اجازت د خپرونې په اخر کې ملکجي ستا په خوښه باندې بانډاري سندره موږ ته راکړئ اجازت. پر لوی الله مو سپارو. د الله په امان. نوې موسم نوې بهار دی، بلبلان مایا آوازونه، د لوی اختر میلې تیار دی، ځوانان وکړي اتڼونه. نوې موسم نوې بهار دی، بلبلان مایا آوازونه، د لوی اختر میلې تیار دی، ځوانان وکړي اتڼونه. د لوی اختر میلې تیار دی، ځوانان وکړي اتڼونه.
روشن دی خلق شایسته کالی آغوسته پر طرف گل و گلزار ده زوانان او کیا تنونه زار 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 نوی موسم نوی بار ده بلبلان وای آوازونه دلوی اختر ملی تیار ده زوانان او کیا تنونه دلوی اختر ملی تیار ده زوانان او کیا تنونه نوی موسم نوی بار دی بلبلان مای آوازونه دلوی اختر ملی تیار دی زوانان او کیا کنونه دلوی اختر ملی تیار دی زوانان او کیا